د طالبانو دفاع وزیر له خپلو ځواکونو غوښتي چې د مقاومت جبهې نوم دې نه اخلي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د تازه خبرونو لپاره درسره اف جی پلس چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په یو مکتوب کې دغه وزارت قومندانانو ته حکم کړی چې د مقاومت جبهې د نوم له یادولو دې ډډه وکړي. په هغه مکتوب کې چې د رسنیو لاس ته رسېدلی، هغه دې ډلې خو ټولو قومندانانو ته ویلي چې له دې وروسته دې د مقاومت جبهې نوم نه اخلي. دغه مکتوب دوشنبه د غبرګولي پر 14مه پوځي برخې ته لیږدول شوی او پکې ویل شوي په ځانګړو راپورونو کې دې دغې ډلې ته د مقاومت جبهې نوم پر ځای د باغیانو نوم وکاروي. دوستان، دا و زموږ درنو دی چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره زموږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.